اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې مونږ حغلی ماستر همیش ګل همیش صاحب سره د هغه په اجره کې ناس یو چې یو معروف او مشهور عوامي او انقلابي شاعر او ادیب دی د یوسفزئی پښتو ادبي جرګې جرنل سکرټر دی. د مختلفو ادبي او سماجی تنظیمونو په مختلف وختونو کې په اعلی عہدو باندې پاتې دی. د دې نه علاوه ملکی او بین الاقوامي سیاسي لحاظ سره هم یو ډیره چوره پوهه لري او د آل ټیچرز اسوسییشن ضلع ثوابه او مردان سو واري منتخب صدر پاتې شوی دی. همدغه رنګ یو نامتو مؤرخ او ملل شوی ریاضیدان دی چې په ریاضه کې د مختلفو کلیو تخلیق کوونکی دی. مونږ دی وخت کې هغه سره دغه په اجره کې ناس یو او راځي چې د هغه کلام د هغه نه د هغه په خپل ژبه باندې وورو. نو مهرباني کومه ګټه چې په ځای باندې پرتاوي کومه ګټه چې په ځای باندې پرتاوي درته وایم تر هغې پورې درنوي. ګونګټ څه کوي چې قدر کړي د ګلو ګونګټ څه کوي چې قدر کړي د ګلو د ګل قدر به د تور بورا سره وي. دا بله کیسه ده. ځای چې دوبۍ قطر او کویت ته لاړ شو ځای چې دوبۍ قطر او کویت ته لاړ شو هلته کې ښې ډېرې پیسې شته دي. دلته دې ملک د ګرانۍ د لاسه دلته دې ملک د ګرانۍ د لاسه ډېرې دکې او حادثې شته دي. دا بله کیسه ده. جی ارشاد که مالدارو سره ګنج د سیمو زر شته که مالدارو سره ګنج د سیمو زر شته د غریب سړي ګوګل کې هم هنر شته. د اسبابو دې دنیا کې غافل نشي د اسبابو دې دنیا کې غافل نشي چې کیسه لا د دارا او سکندر شته. په دولت منصب اولاد چې غاور نشي په منصب دولت اولاد چې غاور نشي په داګر د دنیا سر د پاس سر شته. بیا وایه دا اخري شعر. په دولت منصب اولاد چې غاور نشي په دولت منصب اولاد چې غاور نشي په داګر د دنیا سر د پاس سر شته. سبحان الله جزاک الله. زه به څه ووایم چې دا ومه او دا یم زه به څه ووایم چې دا ومه او دا یم. د لوک داستان مجنون او نه لیلا یم نه د لوک داستان مجنون او نه لیلا یم. هی افسوس د ارچا هی افسوس د ارچا په سپک نظر کې هی افسوس د ارچا په سپک نظر کې لیونی غوندې ښکارېږم د خندا یم. دا څو ټکي مې راغونډ کړي دي چې زه یې ستاسو مخکې